انتهایی محترمو الله پاکم سره زما په خوږی من خوشاله کا تاسو مونږ ټول نه دی الله پاک را دي او بیا خصوصا زمون عوام ورونو او د مختلفو پاټو سره تعلق لرونکو زمون کلمه گو مسلمانانو ورونو د ختم نبوت فدایانو د شمع ناموس رسالت پتنګانو په دې دور د فسق فجور کې او د ظلم او د تشدد کې او د دماکو کې علماء خو اسم الحمدلله خپل سرونه په تلو کې ایښي دي خو بیا ستاسو د عوامو مسلمانانو ورونو دا شرکت دا ډیر لوی سعادت دی موږ ستاسو ممنون او ستاسو مشکور یو څنګه نن دا یو عالم د کور روزي په دې نیت نه روزي چې زه خپلو بچو له واپس راشم دارنګې تاسو د الله په دین مین عاشقان مسلمانان اسی د کانفرنس له تاسو راتلې ستاسو ذهن کې دا و کو نو چې د دماکو پرون موږ او تاسو په دې ملک کوم ظلم ولید الله دې ټول ظالمانو ته اول هدایت وکړي چې دا الله پني څوک ظالم دی الله ته هدایت وکړي او قسمت کې ني خدای ته په خپل باندې نه سنابود ګرځول کی زمنګ جلسې په تاسو خشته زمنګ جلوسونه په تاسو خشته دي خدا به یاد لرو عزتمندو چې زمنګ تاسو دا ذهنیت چا جوړ کړی دی الحمدلله دا دی علماء جوړ کړی دي شمالي سے حج سے مینا کې ما بیان کړل تمرګرو ته وې باغورو کې سویډن کې دا د قران کریم به حرمتي شو دا د په یو چوک کې موږ جلوس ونولید احتجاجي جلسه مونږ لیدا حتی چې د حرمین شریفین په دسترخوانونو باندې په رمضان کې د قادیانانو مصنوعات ملاويږي او دلته دی علماء زمون ذهن الحمدلله داسې جوړ کړی دی چې هر مسلمان په دې پیډ چې ان شاء الله د قادیانانو یو شی بم نه استعمال ان شاء الله نه به استعمال خود دې مخې ته د علماء الحمدلله د پاک وینو سیلابونه به دي عقیدتمندو دا یو ډیر لوی د سعادت خبره ده چې الله پاک د خپل حبیب په وصف ذاتی او وصف خصوصي چې هغه ته عقیده ختم نبوت موږ تاسو را جمع کړیو ټول وای الحمدلله هر کال تاسو دا یو الحمدلله فقید المثال کانفرنس د یونین کونسل په سطح باندې موږ په دې فخر کوو د خپل رب شکریا ادا کوو تاسو هم شکریا ادا کړئ ټول وای الحمدلله وشکر لله او بیا د عالمي مجلس تاسو ختم نبوت یونین کونسل تورنګزه مرګرو بلکې د درې کاله مخکې تاسو ته پته ده چې په نږدې ورځو کې دوه کانفرنس شوي وو دواړه الحمدلله کامیاب شو الله دې قبول او منظور کړي او دا کانفرنس مقدمه ده د هغه کانفرنس چې کوم ان شاء الله په نومبر باندې را روان دي چونکه زمونږ د دلی دفتر د آبادی مسله وه د درې کاله موږ دلی کانفرنس هغه موقوف کړو زمونږ محترم حضرت مولانا قاری نجیب الاسلام صاحب داون برکاتهم زمونږ د ټولې ضلعې ناظم اعلاس صاحب د هغې به تاسو ته بیا خپل بیان کې انشاءالله دغه کارګزاري ذکر کړي او بیا د دریوانو تحصیلو د ملګرو دا اصرار چې سخت کال موږ کانفرنس کوو موږ ډېر خوش قسمت یو الحمدلله موږ تاسو له الله پاک ډېر نعمتونه راکړي دي ټول وایي الحمدلله الله پاک خپل فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کو تاسو زما نعمتونه شمارل غواړئ نو نشئ شمارلی او الله پاک به د خپلو نعمتونو خامخا تپوس کوي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یو طرف ته د الله پاک نعمتونه بې شمېره دي بل طرف ته الله پاک وایي زه به درنه ضرور تپوس کوم خو دې ټولو نعمتونو کې صرف په یو نعمت الله پاک په موږ باندې اثبات نه کوي اسې سعادت الفاظو کې موږ په تاسو د دې خبرو باندې سوچ وکړو چې الله پاک په ټولو نعمتونو کې په کم نعمت په موږ باندې اثبات نه کوي نه ابد ټولو نعمتونو نه لوی نعمت یو کو نه بوي هغه نعمت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی
بیا چې الله پاک موږ نه د هر نعمت ضرور به ضرور تپوس کینو د ټولو نه د لوی نعمت تپوس ورانه کوي او کنه وکي او بیا دغه هسته سره الله پاک چې کوم عقیده خصوصي او د نبی علی السلام ذات سره وابسته کړي د چې عقیده ختم نبوت وي نو داغي خدمت تپوس بل الله پاک موږ تاسو ټولو نه کوي او کنه وکي هر کلمه گو مسلمان دا د ختم نبوت محافظ دی سیکورټی ګارد دی یو د ختم نبوت په عقیده ځان پویول دی هغه د علماء مونږ پې کړو چې د رسول الله مبارک دنیا ته د تشریف اورې نه بعد لازم وای چې د نبی علی السلام نه بعد د نبی اسلام په جون مبارک کې بعد مردارانو د پیغمبري داوی کړی لکه اسود انسی مسلمه کذاب طلحه سجاح نومي خدي او د طلحه تم الله پاک بیا ایمان نصیب کړی دی سجاح نومي خدي تم الله پاک ایمان نصیب کړی دی او نه کبي بیا رستو ګرځیدل او دغه دو مردار شوی دی اسود انسی مسلمه کذاب نو د پیغمبر علی السلام د تشریف اورې نه بعد قیامت د سبا پورې بل پیغمبر راتلون کې هغه نشته دی بیا د دې عقیده اهمیت منګه د قران او سنت نه معلوم کو د دې لپاره یو آیت کافی الله تبارک وتعالى په 101 کې آیتونو کې موږ د عقیده ذکر کړل یو حدیث کافی نبی اسلام 210 حدیثو کې موږ د عقیده ذکر کړل ورمنه اجماع د امت باقاعده په عقیده د ختم نبوت مناقض شوی ده او سور لسو کال د امت تاریخ دار غلی دی چې د رسول الله مبارک د تشریف اورین بعد بل پیغمبر هغه برداشت کړی شوی نه دی او چې کله محترم په بری صغیر پاک وهند باندې انګريز قبضه وکړه آید د نوې تحریکونو روچت شو نو په دې باندې سروې او شو ریپورت کې درې خبرې رالې چې درې کار به خصوصا کول پکاري علما به ختمولي قران کریم به ختمولي جذبه جهاد به ختمولي علما تاریخ تاسو ته معلوم دی اوس ماغه نشته په کومونو چې انګريز علما له 500 ورکړي دي او درې کال کې 3 لک نسخې د قران کریم ځای کړې شوې مرګري ماته ګورې علم وخت او د جذب جهاد د ختمولو د پاره د غلام قادیانی نه د پیغمبري داوا وکړه الحمدلله علماء د شورونه مهنت جاری ساتلې دي او دونه کتابونه عقیده د ختم نبوت باندې لیکل شوی دي چې د شمار نه الحمدلله بهر دي په دې حواله صرف یو کتاب احتساب قادیانیت چې د مختلفو علماء مهنتونه راجمع کړی شوی دي شاین ختم نبوت حضرت مولانا الله وسایه صاحب دا نوم لوګ دا سي قدر سره والو ما د مرګروي الله وسایه ویل دي نسمو عزت نو البرکت مع کابرکم دا زموږ کابر دي بلکې حضرت شاین ختم نبوت مولانا الله وسایه صاحب اذان لا یو دفتر نه دی یو تاریخ دی الحمدلله دا د اسمبلی کاروي کوم چې خبره مخکې ذکر شو د 7 ستمبر 1974 د آئین دا اوس 38 سال بعد چاپ شو سو کال مخکې او مولانا الله وسایه صاحب مخکې الحمدلله چاپ کړی دا د سن 1934 نواله د تقریبا 1919 پورې سونه تحریکونه چې چلی دي لزجل کې اغبل الحمدلله را جمع کړی الله پاک دا حقیقت باغ چې څنګه کولو کړی دی په ډیرو کم خلکو دا سه کولو دی عزت مند الله دې ول صحت کامله عاجله دایمه مستمره نصیب وګرځولي کی نو د شورون الحمدلله علماء غ مهنتونه شروع کړی او بیا چې کله پاکستان جوړ شو الحمدلله نو د بدقسمتین زمونږ وزیر قانون اندور آگئے دا پوج مشر عیسائی راگئے دا ملک وزیر خارجہ قادیانی راگئے و اندو عیسائی دا من مذہب نه چیڑو دا من علماء نه چیڑو و چکل قادیانی دا پاکستان سفارت خانے پا بار ملکونو کې دا قادیانیت دا تبلیغ مراکزو کردو نو علماء کل بیا پا قلار کینی علماء را پورت شو او دا 53 تحریک ختم نبوت الحمدللہ اچلیت 10,000 مسلمانان شہیدان شو 1 لاکھ گرفتار شو 10 لاکھ متاثر شو وقتی طور حکومت وقت قادیانو پا مرست آغا تحریک ناکام کو آغا سکروٹ ایرو کے برتوا
او بیا کله چې په 7 مای سن 1970 کې په دې ملک کې الیکشن وشو او د الیکشن وروسته ملک دوه ټوکړې شو او مشرقي پاکستان کې شیخ مجیب الرحمن اکثریت حاصل کو دلته بټو سے او دا شیخ مجیب الرحمن دونا اکثریت او چې پدې د هم داغه د حکمراني حق جوړېده نو د خپل کرسي د بچو د پاره بعد خلکو پاکستان په دو اولګو په دوه ټوکړو کې تقسیم کو دا هغه ایشو وا دائیں بازو والے بائیں بازو والے دائیں بازو والے اسلام پسندو بائیں بازو والے اغي دعوت ترقی کولا هغه الیکشنو شو هغه ملک تقسیم شو بیا په دغه تناظر کې په سن 1973 کې د کالجونو د فدریشنو الیکشنو شو هم په دغه ایشو باندې دائیں بازو والے بائیں بازو والے دائیں بازو والے کې عمره اسلام پسند خلکو بائیں بازو والے کې ځان ته ترقی پسند ویونکو حتی چې غیران سره قادیانان یوازې یو ځای نه کړل بلکې په بعضې سیټونو یې ځان سره قادیانان مستقل ودرول هغه دائیں بازو والے سټوډنټانو ته موقع میلو شوه او هغې د ختم نبوت په حواله باندې خپل کمپین وچلو او د موږ ملتان کې مرکزی دفتر د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا عبدالرحیم اشهر صاحب هغه سټوډنټانو دپاره یو رساله مرتب کړه عین مرزایت تقریبا په 16 صفاتو مشتمله هغه سټوډنټانو د ختم نبوت په حواله باندې محنت وکړو الیکشن الحمدلله د ختم نبوت عاشقانو وګټو دغه سټوډنټان سو میاشتې سړیو د ووټینګ دپاره هغې د ملتان نه چې د هغې تعلق د نشتر میډیکل کالج سره د سوات ترتیب جوړ کو په 22 مای 1974 کې کله چې د ربیع ریل اسټیشن ته دا سټوډنټان رسېدل نو قادیانانو دا ترتیب وکړو چې دغلته به خپل لیټریچر تقسیمو په دې کې خپل لیټریچر تقسیم کو هغه سټوډنټان خو په دې موضوع پیو هغه لیټریچر هغه شغه اوښلو دغه سټوډنټان خو لاړل او چې کله په 29 مئی 1974 باندې دغه سټوډنټان واپس راتلل نو د اتو ریل اسټیشن قادیانان را جمع شوي تفصیلي خبره د دې ته مختصر کوم او د هغه سټوډنټانو ډېره بې حرمتي وکړه په چا لاس مات په چا خپه ماته په چا پوزه ماته حتی چې یو قادیاني د یو سټوډنټ د کالج مسلمان په خوله کې وړې بولې وکړې بیا حضرت مولانا تاج محمود امروټي صاحب رحمه الله چې فیصل آباد کې د اتو بازارونو دننه د هغه غټ مسجد او د هغې یو لوی مینارو فوري اعلان وشو او د فیصل آباد خلک ریلوے اسټیشن ته رالل په ټول ملک یو غوغا شوه لاهور کې ملتان کې کراچۍ کې اجلاسونه وشو په هغه تناظر کې الحمدلله تحریک وچلېد 3 میاشتې تحریک وچلېد او په اسمبلی کې دننه مناظره وشوه بهر هم ټولو مسلمانانو محنت کړی دی ټول مکتب فکر محنت کړی دی دننه ټول پاټو والا محنت کړی دی خو الحمدلله قائدانه کردار دننه علماء حق علماء دیوبند ادا کړی دی بهر علماء حق علماء دیوبند ادا کړی دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عقید ختم نبوت حضرت مولانا فیر حزب اللہ جان صاحب الحمدلله تقریبا 20 جماعت د مسلمانانو دارا جمع شو او قائد د تحریک محدث صلی الله علیه علامه سید محمد یوسف بنوری رحمه الله او دننه الحمدلله په مذهبي جماعتونو کې اکثری ممبران د جمعیت علماء اسلام دیم نمبر د جمعیت علماء پاکستان او دریم نمبر د جماعت اسلامي خو الحمدلله مناظره چې کړې ده هغه مفتی محمود رحمت الله علیه کړې ده د قادیانانو او د مسلمانانو دغه مناظره یوازې داسې نه وه چې بس څنګه عامې زموږ مناظرې وي د ټولې اسمبلۍ والا ذهن جوړول دا ګران کار و ډېر لوی سازشونه شروع حتی چې مولانا کوثر نیازي صاحب چې د مذهبي امورو وزیرو په هغه وخت کې پیپل پارټۍ سره تعلق لره مفتی صاحب ته وایي مفتی صاحب د پاکستان آئین د قادیانی په دې پلیت نوم باندې ولې ګندګې په دې مه ګنده کوه مفتی صاحب ته وفرمایل
کوثر نیازی صاحب چې د الله قرآن د فرعون او د ابلیس په نوم باندې نه ګنده کیږي نو آئین پاکستان د قادیانی په نوم باندې نه ګنده کیږي. بعد خبری الہامی بھی بٹو سے مفتی سے تو پہ مقوی مفتی صاحب تو نے جیتا اور میں نے ہارا. مفتی سے بتو فرمائے بٹو صاحب نہ تو نے ہارا ہے نہ میں نے جیتا ہے بلکہ الحمدللہ کفر نے ہارا اور اسلام نے جیتا. دا خود ہر چا عقیدہ دا چی قادیانی کافر دے خو مناظرہ کول دخل کو ذہن جوڑول دا دے وجہ نظام محترمو قادیانان چې مسلمانانو ته کومه مغالطه ورکي او دوکي ورکي پای کې او دام ورکي چې تاسو د ختم نبوت کم دلایل پیش کوي 101 آیاتونه 210 احادیث نو دا خو تشریعی او غیر تشریعی نبوت او رسالت سره تعلق لري. لکه موسی علیہ السلام باندې الله پاک تورات شریف نازل کړی دی. خبر توجه سره وره پیغمبران 1,24,000 کم وبیش دي او آسمانی کتابونو صحیفه 104 دي. څلور غټ کتابونه دي سل صحیفه دي. نو موږ د تشریعی او د غیر تشریعی نبوت خبره نه کوو. تاسو دلایل موږ ته داغي ذکر کوي. موږ ته وایي چې قادیانی پیغمبر دی نو هغه امتی پیغمبر دی. امتی پیغمبر دی. الکه امتی پیغمبر څنګه چې یو امتی د پیغمبر په تابعدارۍ کې دې حد ته ورسېږي چې داغه نه پیغمبر جوړ شي. استغفر الله. یاد لرئ نبوت او رسالت دا کسبی شی نه دی دا وهبی شی دی. دا گفټډ خلکو ته الله پاک ورکوي. دا الله پاک خو د چې څوک پیغمبر جوړي الله یختص برحمته ای بنبوته من یشاء. د دې وجه نه د ټول کائنات ټول عبادت د محمد رسول الله ټول صلی الله علیه وسلم یوې سجدې ته هغه نه رسیږي د عزت مندو په هغه یو سجده کې چې کوم خشوع ده کوم حضور ده هغه د ټول کائنات په عبادت کې عزت مندو هغه نشته دی. وی دا امتی نبی دی. نو مفتی صاحب ورته وی چې د نبی علیہ السلام نه والا دی وخت پورې او کوم تاسو ته یو قادیانی دا خبرو کی هغه نه تاسو کوا چې د نبی علیہ السلام نه دی وخت پورې امتی نبی څوک راغلی دی او اینه څوک هم نه دی راغلی صرف دا یو قادیانی راغلی دی. نو د پیغمبر علیہ السلام نه والا دی وخت پورې د امت رهنمایي بیا چا کړی دا داننګي وته د امتی نبی د پاره په قران او سنت کې کم ځای کې دلیل راغلی دی او د دې وخت نواله د قیامت د سبا پورې به نور څوک امتی نبی راځي. د ما محترم داخله په دروغ داوی دی. په دې خبر ځان پوي کو چې یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري ده د نبی علیہ السلام نبوت او رسالت ته یو د نور انبیو پیغمبری دا. اصل نبوت اللہ پاک نبی علیہ السلام لور کړی دی. ذاتی نبوت اللہ پاک نبی علیہ السلام لور کړی دی. د نور انبیو نبوت او رسالت اغیت د نبی علیہ السلام د فیس په برکت باندې حاصل دی. سونه پیغمبران چې دي هغه ضرور به ضرور په دې باندې پابند دي لتؤمنون به چې هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړي او پیغمبر علیہ السلام په دې پابند نه دي چې اده په بل پیغمبر باندې ایمان وروړي. قادیانان به یو دوکه دا درکې چې نبوت رحمت ته کو زحمت ته تبوته چې رحمت ته ابوي چې رحمت ته خو رحمت خو زیاتول پکا دي تو ته باران رحمت ته کو زحمت ته چې د حد نه زیات شنو رحمت ته کو نه هغه زحمت ته. د دې وجه تمام محترمو اصل پیغمبري الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی دا او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت الله پاک خصوصا په دوه طریقو سره محفوظ ساتل دي. یو قولی یو عملی. قولی لحاظ تاسو تما عرض کو چې 101 آیاتونو کې رسول الله مبارک ختم نبوت ذکر دی. 210 حدیثو کې ذکر دی. اجماع د امت په عملی قائم ده. سر له سو کال د امت تاریخ به دی باندې گواه دی او عملی شکل کې یو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نارینه ټول بچی الله پاک د بلوغ نه مخکې مړکل خو الله پاک تاج او تخت ختم نبوت بل چاته حواله نه کزم عزت مند
څنګه چې زمونږ عقیده د توحید ده چې الله پاک سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې پیغمبران الله پاک ډیر را لېږلي دي د آدم علیه السلام نه واله د عیسی علیه السلام پورې دا د نبوت د دایرې حصې دي پیغمبر علیه السلام د نبوت د دایرې مرکز دی د هر شي ابتدا د انتها ده دنیا ته د راتلو په نسبت اول پیغمبر آدم علیه السلام راغلی دی آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی اگر چې رسول الله مبارک ته الله پاک نبوت او رسالت د آدم علیه السلام نه مخکې ورکړي كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد څنګه د ما د جیومټري روح بچي د جیومټري کلاس اخلي هغه پرکار راوالي پنسل راوالي کاپی راوالي پنسل په پرکار کې ورکی کله چې هغه د رو سرکل جوړي نو پنسل والا طرف اول نه لګي اول هغه تیر طرف لګي تیر طرف لاندې تور کرخه نه جوړي خو کو دا تیر طرف نه لګي نو په دې وخت کې یو قابل آرټیست هغه په دې پنسل طرف باندې ګول دایره نشي جوړولې دی مجبور دی چې دی اول تیر طرف لګي رستو به سٹارټ د پنسل طرف نالي او اند به په دغه ترتیب راځي کله چې دایره سٹارټ شو د دې دایره د پاره مرکز او د دایره د منځ د پاره مرکز او دا دایره اختتام ته ورسېده د دې د پاره مرکز هغه مز دی کو د دې دایره اول جز آدم علیه السلام دی د هغه د پاره نبوت او رسالت د مرکز په حیث محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم دی او کو دې دایره کې نوح علیه السلام راغلی دی ابراهیم علیه السلام راغلی دی شوبوي چې نبی علیه السلام خو یو پیغمبر دور کې مرانغي ذکر انغي چې بیا به مرکز نو بیا به د دایری حصہ او چې دایره کله مکمل شو په عیسی علیه السلام باندې نو پته ولګي چې د دایری د سٹارټ د آدم علیه السلام مرکز محمد رسول الله دی ټول وای صلی الله علیه وسلم او د دې دایری د انتها چې عیسی علیه السلام دی د اغي مرکز محمد رسول الله دی او بیا هغه عیسی علیه السلام چې اوسم جمع دی په دویم اسمان کې دی الله پاک بر اوخی جو د زمکه نه پورته کو د لومبي اسمان نه پورته کو چې څوک دا اونوي چې محمد عربي هم په دنیا کې موجود دی او بل پیغمبر دی هغه موجود دی د دې وجنه د ختم نبوت د خاطره او عیسی علیه السلام ته الله پاک د سلور نسبتونو علم ورکړي دي د تورات شریف د انجیل شریف د کتاب او د حکمت هغه دوه نسبتونه مخکې فیصله کړې دي او کله چې د اسمان نه نازل شي د امتی او د نائب د رسول الله مبارک په حیث او دا خو عیسی علیه السلام دی کو ټول پیغمبران راشي بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی نبی علیہ السلام فرمایي لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعي کو موسی علیہ السلام جم دیوی داغه د پارم نجات پدې کو چې زما تابعداري به کولې او عیسی علیہ السلام چې راشي په انجیل متی لوقا یوحنا مرقس برنباس مرکز په ایسو انجیل به فیصله نه کوي چې فیصله کوي هغه په قران او سنت باندې کوي په کتاب باندې به کوي په قران باندې به کوي په حکمت باندې به کوي الحکمت والسنت باجماع السلف د پیغمبر علیه السلام په حدیث مبارکو باندې به کوي زما محترمو قادیانان به دغه مغالطه اوس مونږ يهود ته وګورو لکه یو مسیحي ضلالت ته یو مسیحي هدایت ته عیسی علیہ السلام مسیح هدایت ته دجال مسیح ضلالت ته يهود په خپل عقیده کې غلط شوی دي او هغه دا سوچ دي چې مونږ عیسی علیہ السلام قتل کړی دي عیسایان دا عقیده لري چې يهود عیسی علیہ السلام قتل کړی دي يهود وای دا عیسی مسیح ضلالت مون قتل کړی دي نه عیسی علیہ السلام جم دی په دویم اسمان کې دی او مسیح ضلالت دجال هغه بمرادي او دا مسیح دجال د ضلالت د قتل لپاره الله پاک عیسی علیہ السلام هغه نازلی د عیسی علیہ السلام په ډیوټو کې خصوصا ډیوټي دغه دا چې په لود مقام باندې به دجال هغه مرداري د دې وجنه د ما محترمو د جمعې پښپا یا د جمعې پرد باندې سوره کهف خامخا وای چې الله پاک د دجال د فتنې په خپل حفظ امان کې وساتي بهر حال عزتمندو هغه مناظره په اسمبلی کې وشو الحمدلله بهر علما مسلمانان الله پاک ته سر بسجود اسمبلی کې الحمدلله په خپل د هغه مهنت شروع د ما محترمو په 53 تحریک ختم نبوت کې اسمبلی کې نمائندګي نه وا
هغه تحریک کامیاب نشو او چې په 74 کې شپږ علماء کرام ملنګانو الحمدلله الله تبارک وتعالى هغه تحریک هغه کامیاب کو او په ټول دنیا کې په مختلفو ملکونو کې اسلامی ملکونو کې د هغه فیصله لاندې الحمدلله فیصله وشوي 13 هفته هم غالبا زیارت پر ورځ باندې ابل هفته کو د پیر ورځ او کوړي کې ختم نبوت کانفرنس زمونږ د محترم رور مولانا جمیل احمد صاحب دعوت برکاتهم العالیه چې دا غي برادر محترم دلته تشریف فرما دي د دې یو خې د غیل ته کانفرنس منعقد کړو ما خلکو ته وې مې تاسو ته پته نشته خو الحمدلله د هغه 74 په تحریک کې تاسو د ټولو ایسدا او الحمدلله هغه وخت کې زمونږ ایمنه خان عبدالولی خان صاحب ولی خان زمونږه ممبرو ولی خان د ختم نبوت په آیین باندې دستخط کړی دی او د ختم نبوت په حواله باندې زمونږه نمائندګي کړی ده الحمدلله مخالفت داغه نه دی کړی مونږه داغه ټول خلکو شکریا ادا کوو دام حقیقت ته چې بټو سیم د ختم نبوت په آیین دستخط کړی دی د خپل مرګ په پروانه باندې دستخط کړی دی کو ولی خان کړی دی کو نور ممبران دي مونږ د ټول شکریا ادا کوو خو عزتمندو چې زه علماء لبرا دي علماء نه وي دا مناظره خو بل چا نه شکول زم عزت مند خو ګر یاد لرو نه پورې قادیانانو هغه آیین نه تسلیم کړي بیا په 26 اپریل سن 84 باندې امتناع قادیانیت آرډیننس هغه پاسو چې قادیانان هغه به شاعر اسلامی نه استعمالي زموږ عقیده ده چې خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قادیانان دا عقیده لري چې خاتم النبیین والمرسلین دغه مردار دی موږ تاسو دا عقیده لرو چې وحی د قران او سنت په شکل ده قادیانان دا عقیده لري چې وحی هغه د کوم چې د قادیانی خبرې دي اهل بیت د نبی علیہ السلام خاندان ته وي قادیانان وی اهل بیت د قادیانی خاندان ته ویلي موږ وایو حدیث بنا بر اختلاف د پیغمبر علیہ السلام خبرو ته وي قادیانان وی د غلام قادیانی خبرو ته وي موږ وایو سنت د پیغمبر علیہ السلام افعال ته وي وینه د قادیانی افعال ته وي موږ وایو امهات المؤمنین د پیغمبر علیہ السلام بیبیانو ته وي وینه ام المؤمنین د قادیانی بیبی ته وي موږ وایو صحابه کرام صرف د رسول الله مبارک مرګري دي اغي وینه صحابه کرام د غلام قادیانی مرګري دي استغفر الله بیا دغه دینن پاسو خونن پورې نه د اغي لحاظ شوی دی او نه پورې نه د اغا 7 ستمبر سن 1974 د اغي پاسداری شوی دا نن اخیری تاریخ د ستمبر د میاشتې زما محترمو په دې میاشت کې موږ ته دوه خوشاله راغلي دي یو د 6 ستمبر یو د 7 ستمبر په 6 ستمبر د ملک د جغرافیایي حدود حفاظت شوی دی په 7 ستمبر د ملک د نظریاتي حدود حفاظت شوی دی لیکن موږ خودوانه د خوشاله ورو دي مناو الحمدلله موږ په خوشاله یو لیکن 6 ستمبر له کوم توجه ورکول شي 7 ستمبر له هغه توجه نشي ورکولې موږ تاسو ټول د 6 ستمبر د ملک د جغرافیایي حدود د حفاظت قایل یو په دې باندې خپل سرونه شیندل دا موږ سعادت غنو خو ور سره په 7 ستمبر چې د ملک د نظریاتي حدود حفاظت شوی دی چې عقیده ختم نبوت دا روز د اغینم زیات اهمیت والا ده ولی اورد به دا ټول نظام علم درهم برهم کیږي قیامت به قائميږي او ان شاء الله موږ تاسو هم د دې نظریه د پاکستان د قران او سنت سره د ختم نبوت د عقیده سره به ان شاء الله قبر تمزو اخرت تمزو او زین دین بجړیږي چې محشر دی په محمد امین اختر محمد راغه ان شاء الله پر د قیامت به د دې عقیده اعلان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورانی مخ خیر موږ دي دارونه کو ان شاء الله الله جل جلاله به سعادت ټول ته نصیب کړي موږ ته پته ده چې تاسو راغلی تاسو په اورخ پیخي دي تاسو په غنخ پیخي دي تاسو دا یو قدم دی ملک رضا خان کورونو ته نه راغلی تاسو دا یو قدم جنت ته تللی دی او جنت تم د جنت د پاره نه دی تللی جنت تم دی د پاره تللی دی چې موږ پکې د الله تبارک وتعالى دیدار کو دا د رسول الله مبارک شفاعت طرف ته تللی دی دا د نبی علیہ السلام د مبارک لا سننا د ابي کوثر سکولو ته تللی دی الحمدلله د دې سعادت پته به ان شاء الله په دنیا کې موږ ته لګي په قبر کې به مو لګي په حشر کې به مو لګي عزتمندو بهر حال زما محترمو یو ملک چې یو کس وسیږي هغه به د ملک د جغرافیایي حدودم قایلی د نظریاتي حدودم قایل وي قادیانی د ملک د جغرافیې مخالف دی د ملک د نظریې مخالف دی زموږ ملک د پاکستان د دې خپل جغرافیایي حدود دي په باونډري کوم ملکونه دي موږ وایو د افغانستان دی او ایران دی او انډیا دا مختلف ملکونه دي
او نظریه قرآن او سنت ته دې د پاره ملک دا شوی دی چې اسلام نافذ شي د ملک نظریه قرآن او سنت ته قرآن او سنت فیصله کړی دا چې اخیری نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هر قادیانی د ملک د جغرافیایي حدود مخالف دی د نظریاتي حدود مخالف دی هر قادیانی دا عقیده لري چې اورد په پاکستان ختميږي او موږ بخپل مړي قادیان توړو ان شاء الله اسلام بم بي پاکستان بم د قیامت پورې وي څنګه د مسلمه کذاب 1 लाख پیروکارونن په دنیا کې یو نشتا یو وخت روان دي چې ټوله دنیا کې به د قادیانی یو پیروکارم ان شاء الله نبی ان شاء الله او د ملک نظریه قرآن او سنت ته هغه مونږ ته تعلیم د ختم نبوت را کوي او قادیانی د هغه مخالف دی لہذا هر قادیانی د ملک د نظریه باغی دی او د ملک د جغرافیه باغی دی اوس باغی باندې کیس چلول نه چلول دا موږ د ادارو کار دی الله دې موږ په دې عقیده باندې جون مرګ او دې سره سره د خدمت توفیق نصیب وګرځولي کې تاسو د ټولو د شرکت ته الله قبول او منظور کړي دا د موږ د ټولو شریک خدمت ته دا د یو جماعت یو پټه خبره نه ده دا د هر کلمه ګو ډیوټي ده څوک چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله دا د غزي موریدا دا کانفرنس سے منعقد دی دا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اهتمام زمونږ مختلف جماعتونه دي د مختلفو جماعتونو مختلف الحمدلله طریقې کار دی الحمدلله موږ په ټولو کې خدمت کوو الله دې قبول او منظور وګرځولي کې زمونږ جدا جدا سټیجونه دي یو سټیج به بل سټیج سره موږ نه متاثر کوو د ما محترمو دا به بیا مناسب نه وي د ما محترمو هر سټیج داغي خپل مرام وي خپل مقاصد وي عزتمندو او کم سړی چې د ختم نبوت په سټیج راغی ان شاء الله ټول عمر باغ د دین د ټولو شابو خدمت کوي د عزتمندو د دیو جنا دا سټیج د ټولو مسلمانانو دی ټول په دی باندې ان شاء الله خدمت کوو په هر میدان کې به علماء پسې ولاړو کاغه د علم مقامی کده جهاد مقامی کده سیاست مقامی کده ختم نبوت مقامی کده دفاع صحابه اهل بیت مقامی کم نسبت چې راځي کو د دعوت او تبلیغ وي کو د خانقاوي موږ به یو نسبت سره بل نسبت هغه نه متاثر کوو داسې نسبت سره به یو کار نه کوو چې نن یو مسلمان ور مال راغلی دی بل ورځ مال عزتمند هغه نه را دي نه هر انسان نه الله پاک د خپل ذمہ داري تپوس کوي تاسو خلکو موږ له چاندې را کړی دي تاسو منډي وخلې دي تاسو ځان ستړي کړی دي زمونږه د ټولو مرګرو طرف نه موږ تاسو شکریا ادا کوو الله بیګاله د ټولو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب وګرځولې کا او دې کې به دا وعده کوو چې ان شاء الله د ختم نبوت خدمت به ټول کوو او ان شاء الله په هر میدان کې به علماء پسې ودرېګو الله به حفاظت سره د مخبل کورونو تو رسول کا تاسو سره د منګه کومه ادارې پولیس والا انتظامیه مرګري موږ سره د خدمت کې شریک دي الله دې جزای خیر نصیب کړي پرون کوم مرګري شهیدان شوی دي سره د ټولو د شهدا الله د غیر دارین سعادت نصیب کړي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین